تاسو به دا خبره ناشنا ګڼئ خو دا ډېر شیخ الحدیثان وي. شیخ الحدیث یعنې تر هغې په مولایي کې بله غټه رتبه اوچته رتبه خو بله نه وي که نه. شیخ الحدیث وي، مفتي صاحب وي، هغه ته قرآن و حدیث نه وي معلوم. تاسو ته به ناشنا ښکاري خو موږ په دې خپل 20 کاله مولایي کې ډېرو سره کېناستلي یو. شیخ الحدیث به وي، هغه ته به قرآن و حدیث نه وي معلوم. یعنې تاسو نږدې دغه وکئ، یو ملا دلته په دې ځای کې مابین کې پیدا کړئ، دلته به تاسو کوم مولایي یا بهر مولایي یا داسې یو ملا پیدا کړئ، هغه ته قسم ورکړئ چې ستا دې په الله باندې قسم یې چې تا د خپل لمونځ په صحیح بخاري کې کتلی دی چې په صحیح بخاري کې چې کوم لمونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم رانقل دی دا زما لمونځ د هغې سره ټکي په ټکي موافق دی که نه دی. یا داسې قسم ورکړه چې ستا دې په الله باندې قسم یې چې تا بخاري په دې نیت کتلی چې دا لمونځ دې زده کړه. دا یو ملا ناست دی قسم وکړي. نو مقصد مې دا دی چې ډېر خلک د قرآن و حدیث نه ناخبره دي.